سور دسمال لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. سپوږمۍ ډېره ښایسته جینۍ وه. د دې په ښایست کې د هیڅ شي کمی نه و. سپوږمۍ به چې په اونۍ کې یو ځل لاسونه سره نه کړل نو وخت به نه ورباندې تېرېده. سپوږمۍ به کله چې ګودر ته روانه شوه نو داسې به ښکارېده لکه چنار چې روان وي. دنګه ځواني، تورې سترګې، سره لاسونه، د زرکې په شان قدم. ډېرې پیغلې سپوږمۍ خپلې ځوانۍ ته حیرانې کړې وې او په دې نه پوهېدې چې سپوږمۍ ولې دومره ښایسته شوه. سپوږمۍ به چې کله ګودر ته روانه شوه نو د هغوی ټوله کوڅه به ورباندې ښایسته وه. د سپوږمۍ د ګودر لار د اسلم د کور په مخ تېره شوې وه. د سپوږمۍ د ګودر وخت اسلم داسې په نښه کړی و لکه د ملا صاحب د جمع وخت. اسلم هم تر سپوږمۍ په ښایست کې کم نه و. ښکلې ځواني، ښکلی رنګ او تورې سترګې درلودې. سپوږمۍ به چې کله ګودر ته روانه شوه نو په کوڅه کې به یې په اسلم سترګې ولګېدې او زړه به یې ورو ورو درزا کوله. د جمعې شپه وه. سپوږمۍ په خواږه خوب ویده وه چې په دې وخت کې خوب ویني چې په یوه زیارت کې ناسته وي. په دې وخت کې زیارت ته یو ښایسته ځوان راشي او د سپوږمۍ تر څنګ کښېني. د دغه ځوان سره یوه وړه غوټه هم وي او مخې ته یې کېږدي. ځوان د دعا کولو نه وروسته جګ شي او غوټه یې پر ځای پاتې شي. څه وخت چې د سپوږمۍ فکر شي چې غوټه شته او ځوان نشته نو په منډه له زیارت نه ووځي، خو د ځوان درک ونه لګېږي. په دې وخت کې سپوږمۍ غوټه خلاصه کړي چې ګوري پکې ښایسته ټیکری او ښایسته سور دسمال ایښی وي. سپوږمۍ هم حیرانه شي او له ځانه سره ووایي عجیبه سړی و. غوټه یې پرېښود او دی لاړ. سپوږمۍ هم ورو ورو دسمال خلاص کړي. ګوري چې په منځ کې سپین کاغذ ایښی وي او پکې لیکل شوي وي سپوږمۍ جانې اسلم یم، زه له تا سره ډېره مینه کوم، ته له ما سره مینه کوې او که نه. سپوږمۍ هم غواړي چې کاغذ ته ووایي چې هو، چې ناڅاپه مور پرې غږ وکړ. سپوږمۍ جګه شل لمونځ وکړه، ناوخته دی او د سپوږمۍ ځواب نیمګړی پاتې شو. سپوږمۍ چې کله لمونځ اودس وکړ خوب ډېره حیرانه کړې وه. له ځانه سره یې خبرې شروع کړې. نه هسې خوب و. د لږ ساعت چوپتیا نه وروسته یې بیا وویل عجیبه خوب و. سپوږمۍ ټوله ورځ له ځان سره په خبرو تېره کړه. مازدیګر شو. د سپوږمۍ مور سپوږمۍ ته وویل سپوږمۍ لورې، څنګه ناروغه خو به نه یې؟ نن ټوله ورځ له کوټې نه یې راوتلې. سپوږمۍ ورته وویل نه مورې، ښه یم، هسې مې لږ سر درد کوي، خو اوس شکر ښه یم. د سپوږمۍ د سر درد ورو ورو زړه ته راکوزېده. سپوږمۍ چې په کور کې هرې خوا ته تلله نو مخې ته به یې د اسلم تصویر ګرځېده. سپوږمۍ څو ورځې له کوره ونه وتله. د ماسپښین او مازدیګر منځ دی. سپوږمۍ منګی راواخیسته او ګودر ته روانه شوه. څه وخت چې سپوږمۍ ګودر ته نږدې شوه نو ګوري چې د ګودر زوړ چینار ته چا څنګ وهلی او له ځان سره خبرې کوي. سپوږمۍ هم یوه شیبه غلې شوه چې تر غوږ یې خپل نوم شو. سپوږمۍ، ای سپوږمۍ، ته له ما سره مینه کوې؟ زه خو له تا سره ډېره مینه کوم. سپوږمۍ چې څه وخت دا خبرې واورېدې نو تش منګی کور ته لاړه او لیدلی خوب یې رښتیا شو. سبا مازدیګر سپوږمۍ د ګودر په غاړه ناسته وه. منګی یې ډکه و چې په سور دسمال یې سترګې ولګېدې چې د ګودر د غټې تیږې لاندې ایښی و. د همزولو نه یې پټ دسمال راواخیسته او ځان سره یې کېښوده. څه وخت چې کور ته راغله نو زر حجرې ته لاړه. غلی دسمال خلاص کړ چې د اسلم تصویر پکې ایښی و او وړوکی کاغذ هم پکې پروت و. د کاغذ په څټ لیکل شوي و سپوږمۍ، ای سپوږمۍ، زه له تا سره ډېره مینه کوم، ګوره چې ما هیر نه کړي. د څه وخت تېرېدو نه وروسته سپوږمۍ او اسلم به هر وخت په ګودر کې سره لیدل. سپوږمۍ او اسلم په یو بل باندې مین شول. سپوږمۍ او اسلم له یو بل سره ډېره مینه کوله، خو وخت ناڅاپه د دوی په منځ کې جدایي راوستله. د اسلم ماما اسلم ته د عربو ویزه راولېږله او اسلم د مسافرۍ جامې تیارې کړي. سبا اسلم عربو ته روان دی چې مازدیګر یې له سپوږمۍ سره په ګودر کې ولیدل او په ژړا یې ورته وویل ګوره سپوږمۍ چې ما هیر نه کړي، زه له تا سره ډېره مینه کوم،
د سپوږمۍ په اننګو داسې اوښکې را روانې وي لکه په خوړ کې چې اوبه روانې وي. ژړا یې هېڅ صبر نه کاوه، خو له خولې دا خبره په زوره ووتله چې زه به تا څنګه هېر کړم، ته به ما هېره کړې. اورېدلې مې دي چې په عربو کې جنکۍ ډېرې دي. د دې خبرې په اورېدو سره اسلم په سپوږمۍ غېږ بدله کړه او دواړو ښه ډېر وژړل. اسلم او سپوږمۍ له یو بل سره خدای پاماني وکړه. اسلم ورته په نښه کې تصویر او سپوږمۍ سور دسمال ورکړ او له یو بل نه جدا شول. سهار شو، اسلم کلی پرېښود او عربو ته مسافر شو. له خپلو ټولو ملګرو او کلیوالو سره خدای پاماني وکړه او له کلي لاړو. هغه سپوږمۍ چې لاسونه به یې سره وو، سترګې به یې تورې او ګودر ته به په نخرو تلله. نن د اسلم غمونو داسې لیونۍ کړې وه چې له خدایه په هر لمانځه کې مرګ غوښته. ډېرې جدایۍ او ژړا سپوږمۍ د مرګ خولې ته نږدې کړه. د زړه ناروغي سپوږمۍ دې ځای ته راورسوله چې هیڅ معلومه نه وه چې د مرګ اعلان به یې کله کیږي. د 15 کاله مسافرۍ نه وروسته اسلم خپل کور ته راغی او ډېر خوشحاله و چې له سپوږمۍ سره به واده وکړي. د سهار لمانځه نه وروسته د مور او پلار سره اسلم په چای څښلو لګیا و چې تر غوږ اعلان شو. یو ضروري اعلان واورئ. سپوږمۍ د ادم خان لور په حق رسېدلې ده او په 10 بجو یې جنازه ادا کیږي. د اعلان په اورېدو سره اسلم بېهوشه شو او له لاسه یې د چایو پیاله ولوېده. څه وخت چې اسلم په هوش راغی نو سپوږمۍ په دې دنیا کې نه وه او شنه خالونه یې په تورو خاورو کې پناه وو. هغه سپوږمۍ چې ټول کلی به پرې ښایسته و، نن تر تورو خاورو لاندې وه. په سپوږمۍ مین اسلم اوس د سپوږمۍ د قبر منجاور شو. اسلم اوس د سپوږمۍ په قبر ژاړي او په سور دسمال یې اوښکې پاکوي. هغه دسمال چې ده ته یې په نښه کې ورکړی و. همزولي ټول راپورې خاندي، همزولي ټول راپورې خاندي چې د جانان دسمال په جیب کې ګرځومه. د تقدیرونو پاکه خدایا، د تقدیرونو پاکه خدایا، زه د ازل له برخې ډېره تنګه یمه. په ما به ښې ورځې رانشي، په ما به ښې ورځې رانشي، ګډوډ خوبونه مې بېګا لیدلي دینه. د کبرجنو خلکو زور دی، د کبرجنو خلکو زور دی، زما باڼو کې اوښکې ډنډ ولاړې دینه. د بزرګۍ خبرې مه کړه، د بزرګۍ خبرې مه کړه، سړې تودې تبې مې ستا د لاسه دینه. چې مې د سخت یار خبرېږي، چې مې د سخت یار خبرېږي، په ما به درد د زړګي څه کړي وینه. د خوشحالۍ بخت مې کوټه دی، د خوشحالۍ بخت مې کوټه دی، غم مې د زړه په ډاګ خیمې وهلې دینه. که د راتلو دې اراده وي، که د راتلو دې اراده وي، بیړه راوکړه اخري شېبې مې دینه. خدای دې په زړه سوری سوری کړه، خدای دې په زړه سوری سوری کړه، چې در معلوم شي د دردمنو زړو حالونه. تاوان د دواړو برابر دی، تاوان د دواړو برابر دی، ما ته بایللې تازه بایللی یمه. په سفر تلې در جګه نه شوم، په سفر تلې در جګه نه شوم، چې خفه نه شې زه سلګو نیولې ومه. نورې خیرې به درته نه کړم، نورې خیرې به درته نه کړم، د وړکي غږ دې په کور مه وشه مینه. د چا د بخت بیړۍ چلیږي، د چا د بخت بیړۍ چلیږي، د چا د بخت بیړۍ په ځای ولاړې دینه. چې ستا غمونه مې مړ نه کړي، چې ستا غمونه مې مړ نه کړي، د غریبۍ تبې مې ډېرې تېرې دینه. ماښامه ستونی مې راډک دی، ماښامه ستونی مې راډک دی، د کوم دیوال ډډې ته چیغې ووهمه. زما په حق کاپیره یاره، زما په حق کاپیره یاره، د بزرګۍ کیسې دې اورم وخاندمه.